د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن 2 اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د طالبانو د تړون پر بنسټ نه برابروي. وسلوالو طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. خو د دوحې تړون د ماتېدو شاوخوا 40 ساعته اوښتي خو لا هم پر امریکایي پوځیانو کوم ډز نه دی شوی. طالبان تر اوسه د امریکا پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکېچ ته لاره نه ورکوي او د 14 میاشتو راهیسې د امریکا او ناټو پر ځواکونو ان یو برید هم نه دی کړی. خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو جنګ هیڅ راز اسلامي یا دیني صیغه نه لري او په مطلق ډول د واک د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. د دوی په وینا طالبان له امریکا څخه غواړي چې د افغان حکومت پر ځولو سره دوی قدرت ته ورسوي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور پر عامو افغانانو ځانمرګي بریدونه د طالبانو اصلي څېره نړۍ ته څرګندوي چې پرته له جګړې هیڅ نه لري. عقیدې لره شو، مسلمان او کافر لره شو، خو جهاد د کافر سره الله روا کړی نه د مسلمان سره. دلته امداد خلکو له د عامو مسلمانانو افغانانو له شکونه پیدا کوي. دا 2 ورځې 3 یو خبر په د سوشل میډیا کې ښکته پورته کیږي، رویټرز خبر کړي چې دا یو کال طالبان د امریکایانو د اډو ساتونکي ول. د طالبانو په ادرس باندې نورو حلقاتو هم د پاکستان په حمایه باندې په وطن کې دغه سیاست ولوباوه او هم د امریکای نه امتیاز واغسته، هم د سیمې د هیوادونو د چین نه امتیاز واغسته، هم د روسیې سره د انډیوالۍ په ادرس باندې امتیازات سیمهیز واغستل. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د مۍ میاشتې د لومړۍ نیټې په اړه لیکنې کړي او لیکلي دي چې که طالبان په رښتیا ځانونه مسلمانان ګڼي د خپلو وسلو مخه به یې د افغانانو څخه بهرانیانو ته ورګرځولې وی. دوی زیاتوي طالبان د قدرت د ترلاسه کولو لپاره ان د امریکایانو هر راز پرېکړو منلو ته هم حاضر دي. پرون د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمي هم یوې غونډې ته د وینا پر مهال طالبان خوارج وبلل او زیاته یې کړه چې دغه ډله د اسلام له دایرې وتلي بېدینه او بې هیواده خلک دي.